بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو به په خپل موبایل کې اپلیکیشن څنګه غایب کوئ. دوستانو دا ډېر زبردسته ویډیو ده، تاسو تر اخیره پورې وګورئ چې تاسو ته څه فایده میلاو شي. ټیک شه دوستانو، نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا طریقه ښایم چې تاسو کو چېرته فیسبوک، یوټیوب، میسنجر او داسې نور چې کوم سوشل میډیا یا نور ستاسو د موبایل چې کوم اپلیکیشن وي هغه به تاسو څنګه غایب کوئ، او دا چې تاسو غایب کوئ نو بیا به ستاسو په موبایل کې پته نه لګي. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره د بیل آیکن هم کلیک کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې به تاسو ته پته لګیږي. دوستانو دا تاسو کتلی شئ، دا زما په موبایل کې بلا اپلیکیشن دي، یعنې ډېرې زیاتې اپلیکیشن دي. ټیک شو، په دې کې زه غواړم چې ما سره چې کوم اپلیکیشن دي په هغې کې فیسبوک او میسنجر دا زه د دې نه غایب کم او چاته پته ونه لګي چې د سره په موبایل کې فیسبوک او میسنجر هم شته. دا به څنګه زه غایب کوم؟ دوستانو په دې موبایل کې چې دا کومې درې بټن وي، دا د مین یو چې کومه بټن ده، دوستانو لږ زومینګ کم، دا یو چې کومه بټن ده نو دا به تاسو کلیک کړئ. ټیک شوه، د هغې نه بعد به تاسو ته آپشن راشي. دلته دې څه آپشن ورکړي دي، یو آپشن دی اخیره کې، اخیره نه لږ دویم نمبر چې کوم آپشن دی هاید اپلیکیشن. ټیک شو، او ورپسې چې کوم اخیره آپشن دی شو هیډن اپلیکیشن. ټیک شو، نو موږ به په دې کې د هاید اپلیکیشن به موږ کلیک کوو. هاید اپلیکیشن ټیک شو، دا به موږ کلیک کوو. نو زمونږ په موبایل کې چې څومره هم اپلیکیشن دي هغه په دې کې راغلل. اوس چې تاسو کم اپلیکیشن غایب کوئ نو هغه به تاسو داسې کلیک کوئ څنګه چې ما فیسبوک کلیک کوم، او ورسره زه دا میسنجر هم هیډن کوم یعنې غایب کوم. ټیک شه دوستانو، داسې چې کم اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې غایب کوئ نو هغه به تاسو دې ځای نه سلیکټ کړئ. ټیک شو، دا هر څه چې تاسو وکړئ نو د هغې نه بعد بره دلته یو آپشن دی، یو دی کینسل او ورسره دویم آپشن دی ډن. نو تاسو به دا ډن کلیک کوئ. ټیک شو، نو تاسو چې کومې اپلیکیشن یې سلیکټ نو هغه به ټولې ستاسو د موبایل نه غایب شي. څنګه چې ما دلته فیسبوک او میسنجر سلیکټ او هغه زما د موبایل نه غایب شو. دا تاسو کتلی شئ دوستانو، هم په دې ځای کې دواړه ما سلیکټ کړل او د دې ځای نه غایب شو. دا تاسو کتلی شئ دوستانو. اوس به دا موږ واپس شو کوو څنګه، واپس به دا موږ په خپل موبایل کې راولو څنګه. نو د هغې دپاره به هم تاسو مغه بټن کلیک کوئ کومه چې تاسو ته ما وویله، دوه کرلې چې پکې درې تاسو لیدلی شئ دوستانو، دا به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد بیا هغه شانتې یو لیسټ راشي. ټیک شو، نو په هاید کولو کې منګه د اخیری نه چې دا کوم دویم نمبر آپشن دا منګ استعمال کړو. اوس د هغې نه بعد د ټولو نه اخیری چې کوم آپشن دی دوی لیکلی دي شو هیډن اپلیکیشن، یعنی تا چې کوم اپلیکیشن هیډن کړي وي، غایب کړي دي وي، هغه ته شو کول غواړئ. نو که چېرته تاسو هغه شو کول غواړئ نو هغه به تاسو په دې شو هیډن اپلیکیشن باندې به کلیک کوئ. ټیک شو، نو دا هغه دو اپلیکیشن وي چې هغه موږ هیډن کړی وي، نو دا به تاسو دې ځای نه دغه شانتې سلیکټ کړئ. ټیک شو، او د هغې نه بعد بیا تاسو په دې ډن باندې کلیک کوئ. نو دا به هم تاسو سره د موبایل په سکرین باندې راشي څنګه چې تاسو اوس کتلی شئ. په همدې ځای کې ما یو ځل غایب کړل او واپس مې بیا تاسو ته شو کړل. ټیک شه دوستانو، نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو اپلیکیشن غایب کولی شئ او واپس یې شو کولی هم شئ. دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي، او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو ضرور لایک کړئ او زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.